د کهانۍ په شروعات کې موږ یو تحقیق کوونکی ټیم اینو چې یو جاز ورته په برفو کې ډوب میلاو شي. د غزې ډیر یخي ټیم پته لګی چې دا جاز څنګه دلته راغلی دی. بیا دو د ماشین په ذریعه برف مات کی او په برفو کې یو سوري وکي. ټیم جاز ته دند شي. دلته دو ته یو شی میلاو شي چې د کپټن امریکا د شیل پشانی. ټیم ته پته ولګي چې دا شیل د کپټن دی او دو وای کې دی چې په دې جاز کې کپټن همي. د دې نه بعد مونږ تیر شوی وخت اینو چې په یو ښار کې جرمني فوجیان اوسېدو. دو خپل د لیډر په وینا د جادویي شی لټای. نو کله چې دو ته میلاو نشي نو لیډر په خپل په یو سړي پسې میلاوېدو لاړ شي. دلته لیډر ته هغه جادویي شی میلاو شي. دا یو څلورګوټی شی چې کیوب ورته ویل کېږي. لیډر د دې سړي نه تپوس کوي کم کیوب چې زما په کار دی هغه کم ځای دی، خو هغه سړی دله څه جواب ورنکي. لیډر کیوب په ځمکه غزار کې او کیوب خس خس شي ځکه چې دا اصلي کیوب نه وي. لیډر د سړي نه بیا د اصلي کیوب په باره کې تپوس کوي، خو سړی درته وایي هغه ستا د پاره نه دی ځکه چې ته یو انسان یې، د هغې طاقت ته نشي برداشت کولی. بیا لیډر هر طرف ته ګوري او یو دیوار ورته عجیبه ښکاره شي چې یوه بټنه پکې هم لګېدلې. لیډر په بټنې زور کی او بیا د هغې نه په ډبي کې اصلي کیوب راوځي او رڼا کوي. د دې نه بعد موږ د سټیو په نوم یو هلک اینو. سټیو غواړي چې په فوج کې شامل شي، خو د بیماریانو د لاسه دی په فوج کې وانغښتی شي. بیا سټیو د بکی په نوم یو افسر سره میلاو شي. سټیو دته په فوج کې د نه اغستو په باره کې خبرې کوي. بکی سټیو ته یو اخبار وښی چې د جشن په باره کې پکې لیکلی شوي. بکی سټیو ته وایي نن شپه به زه تا دلته بوزم، په دې جشن کې به تا ته ستا د راتلونکي وخت په باره کې پته ولګي. بیا دواړه جشن له لاړ شي. سټیو هلته د فوجیانو په کپړو کې ځان ویني نو د بکی نه تپوس وکي چې ستا په خیال زه به فوج ته لاړ شم. سټیو خپل د ملک خدمت کول غواړي. بکی وایي ما ته نه ښکاري چې ته په فوج کې واغستی شي. د دو خبرې یو ډاکټر هم واوري. سټیو یو ځل بیا په فوج کې د شاملېدو دپاره کوشش وکي، خو جواب ورته بیا هم نه میلاو شي. دغه وخت دغلته هغه ډاکټر راشي چې د سټیو خبرې یې اورېدلي. دا ډاکټر ساینسدان هم وي. دی د سټیو نه انټرویو واخلي او په فارمونه یې ورلونې ولیکي چې مطلب یې اولنې د امریکا کپټني. سټیو ډیر حیران شي. بیا موږ د فوجیانو یو کمانډر چې سړی او یوه کمانډره چې جنۍ د دې نوم پیږي. کمانډر ساینسدان ته وایي تا ته ښکاري چې سټیو به ټریننګ زده کي، د فوجیانو ټریننګ آسان نه دی. نو کمانډر هلته یو بم غزار کی. ټول هلکان ځان بچاوي، خو سټیو په بم له پاسه سملی چې زه به مړ شم. خیر دی او نور کسان به بچ شي. دا هر څه د لیدو نه بعد کمانډر سټیو په فوج کې شامل کی. بل طرف ته موږ د ریډ سکیل په نوم یو سړی اینو چې خپل د ساینسدان سره د هغه کیوب په باره کې معلومات کوي او یو داسې طاقت ترې راوباسي چې د هغه طاقت په ذریعه کولی شي چې هره نامونه جاز پي د 15-16 ورځو پورې وچلی. دې جاز ته د تیلو ضرورت نه وي او هر جنگ پې ګټلی شي. ریډ سکیل او د هغه ساینسدان د ماشین په جوړولو کې کامیاب شي. دا ماشین به د کیوب نه طاقت نورو ټینکونو ته منتقل کوي. بیا پیږي سټیو په هغه ساینسدان پسې راولي. دلته د ساینسدان سره یو ډیر اوچت طاقت والا ماشین. دا ماشین د هر کمزوري انسان طاقت زیاتولی شي. د دې نه بعد سټیو په دې ماشین کې دنده ولګیلی شي او بیا ماشین کولاو شي، ماشین پړقېدو شي او رڼاګانې ته هم راوځي. سټیو ډېرې چغې وهي داسې ښکاري چې سټیو د ماشین طاقت نشي برداشت کولی. ساینسدان ماشین بندول غواړي خو بیا ورته سټیو آواز وکي چې نه زه د دې طاقت برداشت کولی شم او وایي د ماشین سپیډ نور هم تیز کوي. کله چې ماشین کولاو شي نو ټول د سټیو د لیدلو سره حیران شي ځکه چې سټیو وز ډیر طاقتور شوی. خو بیا دغلته یو جاسوس راشي او د طاقت هغه دوی ویسي کم چې سټیو له طاقت ورکړی وو او دا دوی په ماشین کې استعمالیږي. جاسوس هغه ساینسدان وولي او تښتېدل غواړي. سټیو په جاسوس پسې شي او دوی ته واپس اخیستل غواړي
خو جاسوس ګاډی په ډیرې تیزۍ سره چلی. سټیو چې وس کیپټن امریکا جوړ شوی نو په ډیر تیز سپیډ په جاسوس پسې جاسوس ځان اوبو ته گزار کی او د اوبو په جاز کې تښتېدل غواړي نو سټیو هم په ده پسې اوبو ته ټوپ کی. دواړه د اوبو نه راوځي خو جاسوس زهر اخوري او د دې سره هغه مړ شي. سټیو چې کله واپس لاړ شي نو ډاکټر د مرګ خبر ورته میلاو شي. د دوایي د ضایع کېدو د لاسه نور فوجیانو له طاقت نشي میلاوېدی. کمانډر فیصله وکړي چې اوس په سټیو د نورو فوجیانو مشر وي ځکه چې د سټیو په شانې بل څوک طاقتور نه وي. بیا سټیو ته پته ولګي چې د ده ملګری بکي ریډ سکل نیولی دی ځکه چې بکي د هغه په خلاف کیس کړی و او سټیو چې اوس نومي کپټن امریکایي نو په بکي پسې را آزادولو له لاړ شي. بکي ډیر یریدلی کیپټن بکي را آزاد کی. بکي سټیو وپیژني او ډیر خوشحاله وي. دوی دواړه د هغه ځای نه وتلو والی چې ناڅاپه هلته دماکې شروع شي. بیا کیپټن او بکي یو پل ته راورسي او هلته ریډ سکل دو ویني. ریډ سکل په کیپټن پسې مخې ته روان شي او مړ کول غواړي خو کیپټن خپل د شیل په ذریعه ځان بچ کی. ریډ سکل له ډیر قار ورشي او بیا خپل د مخ نه ماسک لر کی چې مخ یې تک سوري. ریډ سکل پل په منځ نیم کی چې کیپټن مخ کی ترا نشي او په خپل د هغه ځای نه لاړ شي. کیپټن بکی او فوجیانو سره واپس خپل ځای ته راشي. د ده په بهادورۍ ټول فخر کوي. د دې په خوشحالۍ کې یوه پارټي کې ښودی شي. کیپټن دلته خپل فوجیانو ته وایي کله چې زه په بکي پسې را آزادولو لتلی ومه نو ما هلته یوه نقشه لیدلې وه. ریډ سکل په دې نقشې کې په یو څو ملکونو جنډې لګولې وې او د دې مطلب دا دی چې ریډ سکل زموږ نه بعد په دې ملکونو حمله کول غواړي. کیپټن فوجیانو ته وایي د دې ملکونو سره مدد کول پکار دي. دوی ټول ځان تیار کی. کیپټن خپل فوجیانو سره یو ریل طرف ته ورسي. په دې ریل کې د ریډ سکل ساینسداني. دلته بکي د ټرین نه ښکته غوځار شي. کیپټن امریکا ټیم نه خرابوي او زر خپل د فوجیانو سره په بایک باندې د ریډ سکل طرف ته ور روان شي. د ډیر مزل کولو نه بعد اخر هم دوی د ریډ سکل ځای ته ورسي خو ریډ سکل ته د اول نه د دوی د راتلو خبر میلاو شوی. ریډ سکل د هغو د راتلو نه مخکې په جاز کې تښتي خو کیپټن دې داسې نه پرېږدي. کیپټن د پیګي او د کمانډر سره په ګاډي کې کینی او په ډیر سپیډ ګاډي چلای. لږ تلو نه بعد کیپټن جاز ته وخیږي. کیپټن ریډ سکل لټای او بیا ریډ سکل د شاته نه په کیپټن حمله وکي. ریډ سکل په یو لیزر تماچې باندې کیپټن ولی خو کیپټن خپل د شیل په ذریعه ځان بچاوي. بیا ریډ سکل کیپټن د خپو نه ونیسي خو کیپټن چې ځان خلاص کی او واپس ریډ سکل د خپو نه راونیسي او د ده په ماشین باندې غزار کی او د دې د لاسه د جاز سیستم ګډ وډ شي. جاز ښکته په غورځېدو شي. ریډ سکل واپس راپاسي او د جاز سیستم جوړ کی. ریډ سکل بیا په کیپټن حمله وکي خو کیپټن خپل شیلډ یوز کوي. بیا هغه کیوب پړقېدو شي. ریډ سکل کیوب راوچت کی. د کیوب نه تیزه رڼا راوځي او د ریډ سکل په وجود کې دنده شي او د دې سره ریډ سکل ورک شي ځکه چې د ریډ سکل نه د کیوب طاقت برداشت ونه شو. کیوب د جاز نه ښکته غوځار شي. کیپټن کنټرولینګ سیستم ته راشي نو دلته دته پته ولګي چې ریډ سکل د دې جاز په ذریعه په نورو ملکونو حمله کول غوښتو ځکه چې په دې جاز کې بمان او میزایل وي. کیپټن پوه شي چې زما سره وخت ډیر کم دی او دا بمان او میزایل به ملکونه تباه کی ځکه چې هر بم په ټیم باندې د هر ملک د وشتو دپاره سیټ شوی. کیپټن غواړي چې د ده ملک تباه نشي نو کیپټن جاز د برفو علاقې طرف ته بوزي. کیپټن پیګي خپل د پلان نه خبر کی. پیګي ډیره خفه شي. کیپټن جاز په برفو کې ډوب کی کم چې موږ د کهانۍ په شروعات کې لیدلی وو او تحقیق کوونکي ټیم ته د کیپټن شیل میلاو شوی وو. بیا دوی ته په اوبو کې هغه کیوب هم میلاو شي او دوی وایي څنګه چې دا کیوب نه دی ورک شوی او دغه شانې به کیپټن امریکا هم نه ورک شوی. بیا ډیر زر دوی کیپټن میلاو کی. کلونو بعد دی په هوش کې راشي. کیپټن بالکل جوړي ځکه چې په ده کې اوس هم د دوایي هغه طاقت وي. کیپټن ته په کمره کې هر څه عجیبه ښکاري. دی د ځان سره سوچ کوي چې زه په راتلونکي وخت کې څنګه راغلی یم. دی په منډه د کمرې نه بهر راوځي نو هلته د ده سره یو سړی میلاو شي او ورته وایي ته خو بهر راووتې
ما خو وې زه به تا ورو د هر څه نه خبر کم، خو ته ډېر هوښیار او په خپله درته د هر څه پته ولګېده او د کهانۍ اول پارت دلته خلاص شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.